السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. 15 هغه لاملونه چې ولې موږ د ترکیې هېواد په 15,000 سکالرشیپونو کې نه کامیابېږو، هغه بنیادي اساسي مهم او اساسي مسایل چې هغه ستونزې چې دي هغه انشاءالله موږ تاسو ته په دغه ویډیو کې شریک وکړو. محترمو دوستانو، مخکې تر دې نه چې موږ په ویډیو باندې شروع وکړو، نو لومړی در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ، کومه پوښتنه غوښتنه پیشنهاد یا هم هر څه لرئ موږ ته په کومنټ کې شریک کړئ. انشاءالله موږ به خپله هڅه وکړو چې تاسو پوښتنې ته جواب پیدا کړو. که چېرته پوښتنه غټه وه نو انشاءالله موږ به پرې راتلونکي کې په هغه موضوع باندې هم ویډیو جوړه کړو. نو محترمو دوستانو، ترکیه هېواد هر کال سکالرشیپونه اعلانوي، زیات متواتر دوستان دې لپاره ثبت نام کوي، اپلای کوي، هر کال دې لپاره اپلای کوي، خو بیا هم نه کامیابېږي. دا ستونزه چېرته ده او د دې اساسي حل لپاره څه پکار دي، دغه به ټول موږ تاسو ته وښایو. کوم دوستان چې نوي دي یا هم په موضوع خبر نه دي، نو هغوی لپاره باید ووایو چې ترکیې هېواد د تېرو کلونو په څېر سږ کال بیا هم 15,000 سکالرشیپونه اعلان کړي دي چې دغه سکالرشیپونو ته کولی شو چې موږ له موبایل څخه هم ثبت نام وکړو. که چېرته تاسو هم غواړئ ثبت نام وکړئ نو هېڅ مسله نشته، تاسو ته موږ ویډیوګانې جوړې کړي دي. هغه ویډیوګانې زموږ په چینل کې پرتې دي، زموږ په چینل باندې کلیک کوئ او هلته ټولې ویډیوګانې وګورئ. محترمو دوستانو، راځو دغه 15 غټو لاملونو ته چې ولې موږ د ترکیې هېواد په دغه سکالرشیپونو کې نه کامیابېږو. دا یوازې د دې لپاره نه چې ترکیې هېواد په سکالرشیپونو کې دی، که هر سکالرشیپ ته تاسو ثبت نام کوئ، تاسو باید دغه 15 غټې غلطیانې ونه کوئ. که وړوکی سکالرشیپ وي، که غټ سکالرشیپ وي، حتی که تاسو پوهنتون ته هم ثبت نام کوئ د افغانستان کې، نو تاسو باید له دې څخه ځان وساتئ. نو راځو چې موږ په دې ویډیو باندې شروع وکړو. لومړنی اساسي لوی او غټ لامل چې موږ ولې په سکالرشیپ کې نه کامیابېږو یا هم د ترکیې هېواد سکالرشیپ ته نه کامیابېږو، هغه د پیسو په بدل کې ثبت نام یا هم په بل چا باندې ثبت نام کول دي. زیات شرکتونه موږ ته ثبت نام کوي، موږ نه پیسې اخلي، حتی 500 50,000 40,000 3,000 افغانیو نه خو موږ نه کمې نه اخلي. موږ نه پیسې واخلي، دوی موږ ته ثبت نام کوي. دوی ولې ستونزه دلته چېرته ده؟ ستونزه دا ده چې دوی حتی په سوونو خلکو نه دوی پیسې واخلي، په سوونو خلکو د دې لپاره ثبت نام غوښتنه کوي. نو دوی چاته ثبت نام کوي، نو که په سوونو خلکو ته دوی ثبت نام کوي، دوی ترېنه ځان خلاصوي. کاپي پیسټ یو ته سره معلومات جوړوي، هغه ټولو ته جوړوي، یعنې دې کې هېڅ تغییر او تبدیل نه راولي، یو رقم ثبت نام ټولو ته کوي. کله چې په سلهاو نفرو ته یو رقم ثبت نام وشي، نو دا خو معلومه خبره ده چې دا ټول به کامیابېږي او هغوی په خپله پوهېږي چې دا ثبت نام یو کس کړی دی. نو زموږ د ناکامۍ لومړنی او غټ لامل دغه دی چې موږ په شرکتونو کې یا هم په بازار کې په خلکو باندې ثبت نام کوو. تاسو کولی شئ چې په خپله ثبت نام وکړئ، هېڅ مسله نشته. په خپل موبایل کې هم کولی شئ، که چېرته تاسو کمپیوټر نه لرئ، لارښود ویډیوګانې وګورئ، په موبایل کې هم دې لپاره ثبت نام کولی شئ. لومړنی غټ لامل دا دی چې موږ ناکامېږو. نور خلک چې موږ ته ثبت نام کوي، هغه په داسې شکل نه وي چې کوم څه موږ غواړو. موږ باید خپل شخصي معلومات جګ کړو. نور خلک زموږ په لاسته راوړنو، زموږ په ځانګړتیاوو نه پوهېږي. نو که چېرته غواړئ چې کامیاب شئ، لومړني قدم کې باید تاسو په خپل لاس ثبت نام وکړئ، نه دا چې په نورو خلکو باندې وکړئ. نو که چېرته غواړئ چې کامیاب شئ، باید په خپل لاس باندې ثبت نام وکړئ او دا ستاسو د بریالیتوب راز دی. نور خلک چې ثبت نام کوي، پیسې به هم بې ځایه ځي او خواري او ستاسو امیدونه چې تاسو ورته تړئ هغه به هم درنه بې ځایه ځي. نو دا لومړی لامل و. دویم هغه لامل چې موږ د ناکامۍ مزه څکو، هغه لوړ انتخاب دی. هر کله چې موږ ترکیې هېواد ته ثبت نام کوو، موږ باید هغه ښارونه انتخاب کړو چې هغه ټیټ وي. که چېرته موږ انقره، استانبول انتخاب کړو، نو دا هغه ښارونه دي چې د دې فیصدي ډېره لوړه ده. که موږ ساده مثال کې درکړو، د کابل پوهنتون ته که موږ غواړو چې کامیاب شو، نو دې ته په ډېره سخته باندې خلک کامیابېږي. نو که چېرته تاسو لوی ښارونو کې پوهنتونونه انتخاب کوئ، لوی پوهنتونونه انتخاب کوئ، نو دا خو معلومه خبره ده چې هغه موږ نه ډېره زیاته فیصدي غواړي، هغه موږ نه ډېره قوي کرېټیریا غواړي، هغه شرایط چې موږ هغوی غواړي هغه باید موږ ورته برابر کړو. نو که چېرته تاسو غواړئ چې کامیاب شئ، تاسو باید هغه پوهنتونونه انتخاب کړئ چې د هغوی شرایط اسانه وي، په ډېره لوړه کچه نه وي، په غټو ښارونو کې نه وي. چې ښه مثال یې همدغه دی. که چېرته تاسو په کابل پوهنتون ته یا هم د هرات پوهنتون ته غواړئ چې کامیاب شئ، نو تاسو باید ډېره لوړه فیصدي ولرئ، ستاسو استعداد باید ډېر پورته وي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې کامیاب شئ، لومړنی لامل هغه و. دویم لامل دا دی چې انتخاب کوچنی وکړئ او په داسې ځای کې وکړئ چې هغه سیمه ډېره پرمختللې نه وي. نو دا دویم لامل. دریم لامل دا دی چې غیر معیاري عکس دی. عکس زموږ په اپلیکیشن کې اساسي رول لري. هر کله چې ستاسو معلومات یا اپلیکیشن څوک ګوري، لومړنی ستاسو د عکس نه شروع کېږي. که ستاسو فیسبوک وي، واټساپ وي، ټلیګرام وي، یوټیوب وي، هر څه ستاسو مین نقطه عکس دی. تاسو باید داسې عکس اپلوډ کړئ چې هغه اکاډمیک وي، نه دا چې سټایل شي، یا هم هغه عکسونه چې موږ فیسبوک ته جګوو یا موږ په فیسبوک کې جوړوو
هیڅکله موږ باید داسې عکسونه اپلوډ نه کړو. موږ عکسونه باید داسې وي چې هغه په پراپر طریقې سره اکاډمیکي هغه اصول بیک ګراوند زموږ قواره قافیه دا ټول پکې باید برابر وي او په داسې شکل چې هغه سترګې ومني. همدارنګه دریم هغه لامل چې موږ نه کامیابېږو هغه زموږ کاري تجربې اسناد سرټیفیکیټ ایواردونه دا نه اپلوډول دي. که چېرته تاسو د کرکټ یو کپ ولې نه یې ګټلی، که چېرته تاسو په کرکټ کې یو بال ولې نه یې ګټلی، دا ما تاسو وړوکی مثال درکړو. که چېرته تاسو ستاینلیک سرټیفیکیټ ایوارډ هر څه ګټلي نو د ترکیې هېواد په دغه سکالرشپونو کې یو بیل سیکشن ورکړی دی چې ستاسو ایواردونه څه دي، ستاسو اچیومنټس څه دي، دا باید تاسو اپلوډ کړئ. که تاسو حتی د کرکټ یو وړوکی کپ ولې نه لرئ هغه باید اپلوډ کړئ. که همدارنګه که سرټیفیکیټ خو هر سړی لري، هر سړی یو کورس خلاص کړی، هر سړی یو انګلیسي او زره ویلي، دا باید تاسو اپلوډ کړئ. دا ستاسو په کامیابۍ کې مهم او اساسي رول لري. دوی چې تاسو کامیابۍ د ستاسو په هغه کاري تجربو باندې، د ستاسو په لاسته راوړنو باندې هغه دغه باندې کامیابۍ. نو دا څلورم دغه لامل. پنځم لامل چې هغه ډېر اساسي دی هغه د لیټر اف انټینټ. دا په وروستۍ مرحله کې موږ نه غواړي د دې غیر معیاري والی دی. لیټر اف انټینټ موږ تاسو ته په تېرې ویډیوګانې هم تشریح کړی و. دا یو خط دی چې دی کې زموږ نه دغه لامل پوښتي چې تاسو ولې ترکیه انتخاب کړې ده، ستاسو پلانونه، ستاسو اهداف، دغه ټول په دغه لیک کې تاسو نه دی غواړي. که چېرته تاسو دغه لیک کې دغه ونه کوئ، دقت ونه کوئ، په پټو سترګو ډکې کوئ، دا تخصصي نه وي، نو دا یقین ولرئ چې تاسو که هر څومره حتی که د افغانستان په سطح هم لومړنی او لومړی هستئ نو تاسو نه کامیابېږئ. ځکه دی وایي چې موږ لیټر اف انټینټ ته ګورو. دی موږ څوک چې موږ نیسو د هغه نظریاتو ته موږ ګورو، هغې اهدافو ته موږ ګورو. نو دغه سکالرشپونو کې چې څوک کامیابېږي 50 حتی تر 80-90% پورې چې دا لیټر اف انټینټ اساسي رول لري. نو دا باید تاسو تخصصي ټاکئ، بالکل په هر نګاه نه برابر یې. علمي کاپي پیسټ مه کاروئ، خپلې ځانګړتیاوې پکې ولیکئ، خپلې وړتیاوې پکې ولیکئ او بیا یې اپلوډ کړئ. نو دا هغه عواملو چې موږ په دغه سکالرشپونو کې او نورو سکالرشپونو کې د ناکامۍ مزه څکو. نو دا ویډیو زموږ تر همدې ځایه وه. انشاءالله موږ په راتلونکي کې هم تاسو ته ویډیوګانې اپلوډ کړو. نو زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ، که نورې ویډیوګانې هم نه کتلې زموږ چینل سره استعمال